د سوریې د واکمنۍ پر ضد د افغانستان له واکمنۍ سره لږ ورتوالی خو ډیر توپیرونه لري. درنو لیدونکو ستړي مشئ. بلال سروري لیکلي د اسلامي امارت یو شمېر اکسوال په سوریه کې د بشار اسد د واکمنۍ نسکورېدلو ته خوشبین دي او د افغانستان د ولسواکۍ له ړنګېدو سره یې پرتله کوي. خو یو څه توپیرونه شته دي. لومړی دا چې د سوریې د واکمنۍ له پرځېدو څخه سملاسي وروسته میلیونونه سوریایي وګړي له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستانه شول او د تحریر شام په نوم وسلوالې ډلې یې هرکلی وکړ. خو د اسلامي امارت پر واکمنېدو ځوانان ونیول شول، ویې ربړول او پایله یې دا شوه چې میلیونونه افغانان پر بېلابېلو لارو له هیواده ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د سوریې وګړو د تحریر شام د واکمنۍ تود هرکلی وکړ، خوښي نمانځي او د بشار اسد د واکمنۍ پر ړنګېدو جشنونه کوي. خو د ولسواکۍ پر پرځېدو وګړو اوښکې تویولې او تر ننه پر درې رنګه ملي بیرغ وژل کیږي، خو غورځېدو ته یې نه پرېږدي. د تحریر شام مشر اعلان وکړ چې د دوی جنګیالي نشي کولی دولتي ودانیو ته نږدې شي. وایي د تېرې واکمنۍ لومړي وزیر چې تر څو واک نه وي لیږدولی د تحریر شام هیڅ جنګیالی به دولتي بنسټونو ته نه دننه کیږي. خو د ولسواکۍ له ړنګېدو سره اسلامي امارت لوستي په لومړۍ ورځ وشړل او د هر چا پر ځای مولا کېناوه. د تحریر شام د ډلې مشر د ولس په منځ کې راښکاره شو او د دې سترې بریا مبارکي وویله. خو د اسلامي امارت مشر د 3 کلونو پر تېرېدو لا هم مخ پټی دی او هره ورځ پر ولس د کړۍ د تنګېدو په موخه رنګارنګ فرمانونه خپروي. لکه څنګه چې نن د سوریې وګړي د بشار اسد د واکمنۍ پر ړنګېدو جشنونه کوي، چې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر ختمېدو هم ولسونه لارو ته راووځي او د اسلامي امارت پر ضد په اتڼونو بدرګه کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.